الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار مخکیات کی چونکه د اخره کې د آیت چې موږ ویلو الهکم اله واحد دې کې دا خبره چې ستاسو معبود یو دی یعنی الله پاک یو دی او د عبادت کوونکې چې د چا عبادت کوله کېږي هغه یو ذات دی یعنی الله پاک واحد دی د الله پاک په توحید باندې د آیت بیان الله پاک بیان کړو نو چونکې مشرکین عرب د عقیدې نه دا خبره خلاف وه هغه خو به د هر شي لپاره چې دی جدا جدا خدایان ګڼل چې دا د خوراک دپاره دی او دا د وده کېدو دی او دا د پاڅېدو دی دا د سکو د اوبو سکو ورکوونکی دی نو د هغو خو ډېر شی چې دی خدایانو نو د هغو د عقیدې نه دا خلاف وه دا خبره نو هغو په دې خبره تعجب کوو چې دا څنګه کېدی شي چې دا ټول یعنی د هر سیستم دا ټول سیستم چې دی د دې یو الله او یو چې دی خدای دی دا خو کېدی نه شي او بیا وی که چېرته وي نو یو وي که چېرته د الله پاک یو وي نو په دې دلیل څه دی یعنی دا به څنګه ثابتوو چې دا یو دی موږ خو دا منو نه چې دا یو دی خو که یو وي نو په دې دلیل څه دی الله پاک ورته دلایل ورکوي چې الله پاک یو دی نو لا یو خدا تېر شو الا هو الرحمن الرحیم چې الله پاک یو دی ځکه چې هغه رحمان او رحیم دی یعنی عام مهربان دی خاص مهربان دی عام مهربانۍ کې بیا هر څه راځي چې دی په دنیا کې چې دی کفارو له مسلمانانو له رزق ورکوي ضروریات ټوله مهرباني چې ده څومره د دنیا چې څومره ضروریات دي نو دا الله پاک ورکوي الرحیم خاص مهربان دی چې په قیامت کې چې دی یعنی الله پاک به چې دی په قیامت کې چې دی مؤمنان جنت ته بوځي او خاص په مؤمنانو باندې دغه رحمت دی نو دا صفات نشته مګر په یو الله کې ځکه چې دا رحمان او رحیم یعنی دا په دې کې هر څه راځي کنه دا رزق ورکول دا خو د انسان په وس کې نه دي نو چې دا صفات صرف د الله نه په بل چا کې نشته نو د دې نه معلومه دا شوه چې الله پاک یو دی بیا دا دلیل مخکې د نور دلایل توحید باندې ورکړي چې الله پاک یو دی ځکه ان فی خلق السماوات والارض چې بېشکه په پیدایش د اسمانونو او د ځمکې کې واختلاف اللیل والنهار او په بدلیدو د شپې او د ورځې کې والفلک التي تجري فی البحر هغه کشتۍ چې ځي وي یعنی چې سفر کوي په سمندر کې بما په هغې سامان سره ينفع الناس چې پیدا ورکوي خلقو ته وما انزل الله من السماء من ماء نو دا الله پاک په توحید باندې دلیلونه ورکوي چې الله پاک یو دی ځکه چې د اسمانونو او د ځمکې دا پیدایش چې دی دا یو عجیب سیستم دی چې د اسمانونه پیدا کول او ځمکه پیدا کول دا د بل چا د وس نه دی دا صرف د یو الله کولی شي ځکه چې دا ډېر لوی دغه دی دا خو مونږ د اسمانونو او ځمکې مونږ اینو نور که دا لوی نښې ځکه دي که دا یو انسان چېرته تا ورته اسمان او ځمکه داسې په یو داسې ځای کې دي ساتلی چې دا دې ورته نه ښولي او که ناڅاپي دې ځمکې اسمانونو ته راپرېښود چې بل وکتل چې دا اسمان نه دا ځمکې هغه به ډېر حیران شي موږ خو د دوکان نه ورو وینو نو موږ ته داسې عجیب نه ښکاري نو هغه به وایي چې واقعي چې دا څه سیسټم دی دا چې دی دا یو عجیبه دغه دی دغه شان د شپې او د ورځې دا بدلېدل چې دي ګوره هر نظام چې دی که هغه انسان چې دی معمولي بجلي مونږ والو نو که دا یو ملک کې داسې چې بجلي نه ځي هم لیکن دا رڼا چې کوم ورکوي یا مصنوعي تیاره مصنوعي رڼا هغه چې که هغه انسان ډېر کوشش وکړي خو خامخا به یو وخت داسې راشي چې هغه چې دی هغه په هغې باندې زوال راشي غلطي وشي هغه مشین وران شي هغه خپل کار پرېږدي ګوره د الله پاک داسې سیسټم پیدا کړی شپه کېږي ورځ کېږي شپه کېږي ورځ کېږي نو دا یو الله دا کار کولی شي بل څوک دا کولی نه شي که څوک څومره هم کوشش وکړي نو داسې یو کار مستقل نه شي کولی په څه نه څه وخت کې به هغې خرابي او هغه چې دی ختم شي بل دا چې د شپې او د ورځې دا بدلېدل په دې کې څنګه د الله پاک په توحید دلایل دي وګوره چې چا شپه یو انسان داسې وساته چې هغه بالکل شپه نه لیدلي په رڼا کې وساته او ناڅاپي داسې د دنیا د ماحول له ورکه او چې داسې دا شپه راشي او دا ماښام شي د هغه به عقل وخوځي چې داسې چلو شو چې هغه بالکل چې دی هغه رڼا لیدلې نه دا تیاره لیدلې نه نو دا ډېر لوی نښې دي یو دا نښه نو دا شپې دا پیدا کول دا بیا به اورېدل په خپل ټایم باندې ورځ کېدل په خپل ټایم باندې شپه کېدلو نو دا چې دا هم د الله پاک په توحید یعنی دا د الله پاک په یووالي باندې دلیل دی دا بل څوک دا کارونه کولی نه شي والفلک التي او کشتۍ هغه تجري چې چلیږي په البحر په سمندر کې بما ينفع الناس په هغې سره چې پیدا ورکړي خلکو ته نو په دې کې هم د الله پاک د قدرت ډېره لویه نښه ده چې ګور دا کشتۍ چې دا په سمندر کې ځي یو خو دا چې دا په ټنونو او په منونو وزن وړي نو دا په دې سمندر له پاسه روانې دا نه ډوبوي بل دا مخې ته به راشي چې دا بخا چې دا به د الله پاک دغه نښه هم ذکر کړې ده مخکې چې دا بخا د هواګانو په دې دغه سره چلیدلې و تصریف ریاح سره به راشي چې هوا ورته هم چې همواره
چې په هغه همواره هوا چې دی نو دا په طریقه باندې چې په یو سمت باندې کله په یو سمت کله په بل سمت او دغه شان د سمندر رواني. نن سبا اگر چې هوا باندې نه چلېږي په تیرو چلېږي لیکن بیا هم د الله پاک د قدرت نښې ته ګوره چې ګوره دا په منونو ټنونو وزن دا د سمندر په سر رواني. هسې چې دی اوس په غوزاره کې هغه ډوبېږي. اوس په انسان وایي چې یاره په دې کې دا داسې څه پورسونه دي او دا ده نو دغه پورسونو دغه قدرت یعنی دغه پورسونو دا قدرت پیدا کول دا هم د الله پاک دغه دی چې د الله پاک پکې داسې پورسونه دا پیدا کړي دي چې هغه نه ډوبوي. که دغه پوس او طاقت یې الله والي نو یقینا چې بیا به چې دی ډوبېږي. نو په دې کې هم د الله پاک د توحید دا کار بل څوک کولی نه شي. ایوب کې دا ثابته شوه چې یوازې دا اوسنۍ خبره نه ده په جهازونو چې دا کوم تجارت دا دغه کولی کېږي. ګوره قرآن مجید 1400 کاله مخکې دا د هغې ذکر کړی چې دا کښتۍ ځي بالبحر په سمندر کې بما په هغې سامان سره یعنې په هغې شیزونو سره ينفع الناس چې خلکو ته پیدا ورکوي یعنې په دې کښتو په دې ذریعې سره دا تجارت چې دی دا کېږي. وما انزل الله من السماء من ماء هغه چې الله پاک نازلوي د اسمان نه من ماء د اوبو نه په دې کې هم د الله پاک د قدرت لویه نښه ده چې په عجیبه طریقې سره چې دی دا بره نه چې دی اوبه را روانې شي او په خاص مقدار سره بخارات او دغه د ورېځې نه په یو خاص طریقې سره چې دی. بل دا اوبه په دې کې یو خو دا ده چې په دې کې دا نښه ده چې دا اوبه رابول دا د بره نه ډېر ګران کار دی. انسان منګې اوبه چې دی د بره نه چې را دښ کوي نو دی لپاره به ډېر لوی سیسټم کوي. بل دا چې دا باران راورېږي نو دا په یو خاص مقدار راورېږي د قطرو په صورت کې راورېږي. اوس که دا داسې یو چپه راتلی نو ټول نقصانات به وکړه په یو هر ځای کې چې دی نقصان به ورکړو نو په یو خاص طریقې سره په دې کې هم د الله پاک یو قدرت دی چې په یو خاص مقدار سره په قطرو سره دا راورېږي. فاحیا به الارض او بیا الله پاک په دې سره څه کوي دا ځمکه ژوندي کوي یعنې داسې نه چې مړی خو بنجره ځمکه یې وچه شي بس اسم نه کوي نو دا ځمکه ژوندی کړي په دې سره نباتات یعنې غلې او دا فصلونه وشي. په دې کې هم د الله پاک لوی قدرت دی. انسان څومره هم کوشش وکړي چې الله پاک نه غواړي دا ځمکه به یو شی هم نه راونه ټوکوي. نو په دې کې د ځمکې دا ژوندي کول دا په دې اوبو سره بیا دا چې دی هر قسمه میوې انسان له ورکوي. بعد موتها وروسته د مرګ د دې نه مرګ د دې نه مطلب دا دی چې دا وچه شي او بنجره شي فصل مثل نه کوي نو الله پاک به باران راووري د هغې په چې دی په برکت سره چې دی د دې نه چې دی میوې راوځي. وبث فیها من کل دابه او خواره کړي دي فیها من کل دابه په دې کې هر قسمه ځناور یعنې هر قسمه زنده سري چې دي څومره زنده سري چې دي الله پاک پرې ځمکې خواره کړي دي او د هغه هم د هغې اصل وجه دا ده چې دا اوبه راورېږي د دې سره فصلونه کېږي نو دا فصلونه غذا چې دی دا د خوراک چې دی دا د انسان د ژوند لپاره او یا د ځناور د ژوند لپاره د ټولو غټ ضرورت دی. نو دا پرې ځمکه کې دي خواره کړي دي نو هلته یې غذا خواره کړې ده نو چې غذا خواره کړې ده نو دوی د هغې د دې زندګي بسر کېږي. په دې کې هم ډېر لوی قدرت الله دی چې هر ځای کې چې دا غذا پیدا شي او هر ځای کې چې د هر قسمه زنده سري چې د خپل ژوند تېروي. وتصریف الریاح او په اورېدلو د هواګانو کې یعنې د هواګانې د اورېدلو دا مراد دی یا خو دا چې دغه سمندر کې موږ وویل چې دا کښتۍ ځي نو دا په یو خاص مقدار سره د هواګانې راوړي او دی په خپل په طریقې سره ځي. یا دا چې ګرمې هواګانې یخې هواګانې او د موسم مطابق یعنې د هغې مطابق چې کومې هواګانې په دې کې هم د الله پاک ډېر د قدرت نښې دي ځکه چې دا څوک کولی شي په دومره غټو سطحه باندې چې د هوا په یو هموار دغه باندې چلول بیا په بعضې ټایم کې ګرمه شي په بعضې ټایم کې یخه شي الله پاک قدرت دی. والسحابې او د وریځو یعنې وریځې چې دی د دې په دې اورېدو کې چې کله وریځ د صافي چې دی شروع شي کله چې دی نه امکان نه بل څه اچانک چې دی وریځ راشي کله په غټ مقدار کې راشي کله په دغه په دې کې هم د الله پاک د قدرت او د توحید نښې دي. دا بل څوک کولی نه شي. بل که څوک بس وایي چې مصنوعي وریځې چې دی یا مصنوعي هواګانې چې د ساینسي د ترقي شي دا چې مصنوعي نو که انسان ډېر کوشش وکړي یو خو دا په هغه طریقې کولی نه شي بل ډېر لږ عرضي وخت لګوي یعنې په مثال په طور باندې 10 ګنټو له دې وکړي مصنوعي وریځ به غوره ولې 10 ګنټو له 20 ګنټو په هغه هم ډېر لوی خرچېږي. بل په یو خاص علاقه وایي چې مصنوعي باران کوي نو هغه په یو خاص علاقه د هغو هغه اشنا پلار هم داسې نشي کولی چې په ثابته دنیا په یو وخت باندې چې دی هموار باران ووري بیا په ډېر غټ مقدار په شپو ورځو او بیا د هغې په یو خاص معتدل انداز کې داسې کېدی نه شي. نو که هغه مصنوعي وریځې یا مصنوعي بارانونه دغه کوي نو هغه په یو خاص مقدار سره او په یو علاقه یو ډېر لږ وخت لري. نو دا د خدای د قدرت دی چې په دا وریځې چې راولي او په دې خلکو باندې باران نه وي. المسخر چې دا وریځې څه دي دا مسخر دي تابعدار دي د الله پاک د حکم تابعدار دي بین السماء والارض او د ځمکې او د اسمان په منځ کې دي یعنې په دې کې څه حایل نشته ځکه چې دا خو داسې په دې لپاره څه ستنې منې نشته بس دغه یو د اسمان او د ځمکې په دې منځ کې چې دی خدای په قدرت او د الله پاک په حکم سره راځي. نو الله پاک په آخر کې څه فرمایي لآیات لقوم یعقلون چې په دې ټولو کې نښې د قدرت دي یعنې په دې کې دا ثابتېږي چې د الله داسې یو ذات شته چې دا نظام چلوي. لقوم دا قوم لپاره یعقلون چې عقل خو لري نو پته د دې دا ولګېده چې
چې څوک هم د دې نښو او دې هر څه ته سوچ کوي. بعضې خلک چې دی لکه کفار او انګریزان اکثریت ورته د ساینس په نظر ګوري چې د ساینس نه یو شی ثابت دي وایي دا سیسټم داسې چلېږي او بیا ملحدین وایي دا د رضا نه چلېږي. نو کېدی نه شي ځکه چې په دې کې نښې د قدرت دي. ځکه چې دومره لوی نظام پیدایش د اسمانونو بغیر د ستنو نه بیا د ځمکې د بیا د په یو معتدل طریقې سره چلېدل، باران په صحیح په خپل وخت کې دا میوې راټوکېدلو او داسې دا د کشتو د اطلا د سمندر له پاسه باندې یا دا ټول چې د څومره نښې دي په دې کې نښې د توحید دي او په دې کې د الله پاک د ذات ته دا دلایلونه کوي. څومره چې اکثر دا بعضې خلک ساینسدانان مسلمانان هم د دې وجې نه هغوی چې دا دومره لوی نظام، لیکن بعضې خلک چې نه مني نو په الله پاک په اخر کې څه وایي چې په دې کې خو نښې دي د قدرت د توحید چې الله پاک یو دی، خو د عقل لپاره او په چا کې چې عقل نه نو هغه بیا ظاهري دغه وله ګوري او هغه هم په اخره کې چې دی ته محتاجېږي، لیکن دغه نه بیا انکار کوي چې بیا وایي مړه بس وایي دا یو سیسټم دی چلېږي. نو ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه دي یتخذو چې نسي من دون الله د الله نه ما سوا اندادن شریکان. انداد دا د نید جمع ده. نید په معنا د شریک او شریک وایي حصهدار برخې والا، یعنی بعضې د خلکو نه هغه هم دي چې د الله پاک سره برخې والا جوړوي. برخې والا شریک څه ته وایي؟ د شریک ګوره چې دم د شین را او د دې ماده راځي نو په دې کې د برخې او د حصې معنی، نو دا شریک په معنا برخې والا د الله پاک سره برخې والا جوړوي. او موږ مخکې ویلو چې د الله پاک سره برخې والا شته نه، ځکه چې شریک دا په درې قسمه باندې. یو شریک یې برابر شرکت، ګوره دا د دریو قسمونو وتی نه شي، هغه دنیا د کاروبار شرکت دی که د هر څه شرکت دی، په درې قسمه یا چې دی انسان به برابر شریکي د بل، یا به چې دی کمتر شریکي، یا به اعلی شریکي. یعنی دوه کسان به شریکي نو د یو به پکې ډېري د یو به پکې لږي، یا به د بل ډېري د بل به لږي، یا به دواړه برابري. د دې دریو نه وتی نه شي. نو الله پاک سره دا درې نشته چې دا موږ په سورې اخلاص کې ویلي نه چې لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، چې نه دی چا پیدا دی، نه د نه څوک پیدا دی او نه د څوک برابر شته. نو ګوره دا څوک چې د چا نه پیدا نه دی کمتر درجې والی، نو کمتر درجې شریک هم د الله پاک سره نشته. او نه دی د چا پیدا دی پلار او دا شي دا د اعلی درجې شریک د انسان سره شریکي خو په اعلی درجه. نو الله پاک د هغې هم نفي کړې ده چې د اعلی شریک هم نشته، یعنی نو سره څوک زیات شریک شته چې لږ نعوذ بالله لږ د الله پاک احکامات چلیږي او ډېر دغه چلیږي، او نو سره کمتر شته چې ډېر د الله چلیږي او لږ دغه چلیږي. او ولم یکن له کفوا احد، او نه د الله پاک سره برابر څوک شته، نو سره برابر شریک شته. او د دې دریو صورتونو نه شرکت وتی نه شي. نو الله پاک د دریو واړو نفي کړې ده چې په یو صورت کې چې هم د الله پاک سره څوک شریک نشته. او بیا یحبونهم دوی محبت کې د دې شریکانو سره که حب الله په شان د محبت د الله، کیونکې دا مشرکین او دا څومره بت پرست چې دي چې د شریکان د الله پاک سره جوړوي دي اکثر په دې کې داسې هم چې د الله پاک مني خو دغه وایي دا الله پاک سره شریک دي، یعنی دي د الله پاک چې دی نمایندګان دي او دا دي نو دا د الله پاک سره برخې والا جوړوي. او دې سره څنګه محبت کوي؟ په شان د محبت د الله. یعنی پکار دا چې دغه شانتي محبت او دغه شانتي توحید بیان کړی شوی د الله پاک، لیکن دی په دې شریکانو پورې نښتي او دې هغه پوج په عبادت او دا محبت او دا کوي په شان د الله د محبت دغه مشرکین چې دي. نو والذین او هغه کسان آمنو چې مؤمنان دي اشد حبا لله، دي زیات سختي په محبت د الله کې. ور مؤمنان چې دي به زیات سختي په محبت د الله کې. اشد د مؤمنان د لپاره ولوي اصل کې دا ده کدي مشرکانو ته د دې د معبودان دي چې ته معبودان وایي څوک ګډ دوی څوک بوتان دوی کې چر دي بالفرض والمحال دي ته څه ضرر ورسي، یعنی که دې معبودانو دي ته څه ضرر تکلیف ورکو نو دي فوراً د خپل معبودان پرېږدي، ځکه چې دی وایي چې دا به څنګه معبود شو چې دا موږ له تکلیف راکوي. لیکن د مؤمن شان سره مؤمن د الله پاک طرفه که انسان ته چې دی هغه فایده رسي او که د خیر کارونو ته رسي د پیدې کارونه او که د ضرر، یعنی که ضرر او تکلیف ورته ورسي نو بیا هم دی د الله پاک د نه وړي. نو اشد وي چې دی زیات سخت په محبت د الله کې، ځکه چې هغو د دې په نسبت د مشرکین زیات سخت نه وي، ځکه چې هغو د تکلیف ورسي هغو خپل معبودان څه شي چې معبود جوړ کړي هغه پرېږدي. لیکن مؤمن دا شان دی چې دی چېرته هم خپل الله نه پرېږدي، بلکې چې تکلیف ورته رسي الټه دی وایي دی الله پاک د چې دی بلکې د حدیث سنه که هغه به بیمارۍ په صورت کې یا د مال په صورت کې نو دی ښه به مضبوطېږي چې دا زما د رب د طرفه دي، نو دی ښه به د الله پاک باندې محبت کې دخلي. دې وجه نه بزرګ فرمایي د بزرګانو ډېر جوهر نظر کې نه وایي میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنی ارادوں کی ټوټنے کی وجہ سے، وایي ما خپل رب وپېژندو د خپل ارادو د ماتېدو د وجې، ځکه چې ما به د یو کار اراده یو شان کوله او کار به نه کېدو بل شان به وشو. نو په دغه وخت کې ما وپېژندو چې یاره یو ذات شته، ځکه چې په کار دا چې زه څه کومه چې دغه شان کېدی، خو
خو دغه شان نه کېږي نو پته له دې نه دا لګي چې داسې یو ذات شته چې دا هغه دغه دی نو ما خپل رب په دغې صورت کې وپېژنو چې زما به سکار اراده کوله به ماتېدو ما به سکار اراده کوله به ماتېدو نو ما خپل رب وپېژنو د خپل ارادو په ماتېدو کې نو والذین آمنوا اشد حبا لله چې مؤمنان هغه دي چې هغه سخت یې سره په محبت د الله کې ولو يرى الذين ظلموا او کچری ویني هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي اذ يرون العذاب په هغه وخت کې چې ویني دي عذاب لره ان القوه لله جميعا چې بشکه قوت د الله پاک لپاره ده یعنی کدا ظالمان چې کوم چې الله پاک سره شریکان جوړي کدی چرته عذاب ویني د عذاب نه مراد ده دنیوي تکلیف دنیوي سخته کدی چرته دنیوي سخته ویني نو دی په دغه وخت کې په کار ده د عقل تقاضا ده چې ځکه چې په دغه وخت کې دی هم وي چې بل خلاصېدو والا څوک نشته ځکه په دې وخت کې چې انسان ته تکلیف ورسي نو که ثابت دنیا چې دی یا د دې دا کوم بوتان شریکان دا د دې تکلیف نشي ختمولی نو په کار ده چې دی وایي چې په دغه وخت کې چې دی ویني عذاب یعنی دنیوي تکلیف نو په کار ده چې دی ویلی چې ان القوة لله جميع چې بېشکه قوت خو د الله پاک دی ځکه چې تکلیف خو موږ راغی څوک یې نشي درکولی او په دغه وخت کې چې دی ټول یو الله ته محتاج دی چې د الله پاک فرمایي چې څومره د څومره مخلوق چې دی که دا راجمع شي او چاله څه پیدا وغواړي یعنی چاله څه پیدا ورکول غواړي او الله پاک نه غوښتي دا ټول مخلوق یو انسان له معمولی ذره برابر چې دی پیدا نشي ورکولی او که ټول مخلوق راجمع شي دا د حدیثو مفهوم ده دیمه که ټول مخلوق راجمع شي او انسان له تکلیف او ضرور غواړي دغه د سر معمولی تکلیف رسول غواړي چې الله پاک نه غوښتي کنه نشي ورکولی دا د حدیثو ثابت دي چې بېشکه قوت د الله پاک د الله پاک لپاره دی یعنی چې هر څه د الله پاک په اختیار کې دي وان الله شدید العذاب او بېشکه الله پاک سخت عذاب ورده یعنی په آخرت کې چې دی که دا څوک دا شریکان د الله پاک سره جوړوي نو الله پاک چې دی د هغې په آخرت کې چې دی سخت عذاب ورکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات بشک په پیدایش د اسمانونو کې والارض او د ځمکې واختلاف الليل والنهار په بدلیدو د شپې او د ورځې کې والفلک التي او کشتۍ هغه تجري چې چلیږي فی البحر په سمندر کې بما په هغې شیزونو سره ینفع الناس چې فایده ورکوي خلقو ته وما انزل الله او هغه چې نازلوي الله پاک من السماء د اسمان نه من ماء د اوبو نه فاحیا ژوندي کوي به په دغې اوبو سره الارض ځمکه بعد موتها وروسته د مرګ د دې نه وبث فيها خورا کړي دي فيها په دې کې من كل دابه هر قسم زناور یا هر قسم زنده سري وتصريف الرياح او په اورېدو د هواګانو کې والسحاب او د وریځو کې المسخر چې تابعداري دي بین السماء والارض پمن د اسمان او د ځمکې کې لآیات خامخا نښې د قدرت دي لقوم د داسې قوم دپاره یعقلون چې هغو عقل لري ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه دي یتخذو چې دي نیسي من دون الله د الله نه ما سوا اندادا شریکان یحبونهم دوی محبت کوي د هغو سره كحب الله شان د محبت د الله والذین آمنوا هغه کسان چې مؤمنان دي اشد حبا لله زیات سختی په محبت د الله کې ولو يرى الذين او کچری ویني هغه کسان ظلموا چې ظالمان دي اذ يرون العذاب هر کله چې دی ویني تکلیف یا هر کله چې دی ویني عذاب ان القوة لله
جميعا ان القوة لله جميعا چې بشک طاقت ټول په ټول الله لره دی بشک طاقت ټول ټول الله لره دی وان الله شدید العذاب وان الله شدید العذاب او بشک الله پاک سخت عذاب والا دی بشک الله سخت عذاب والا دی